بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. مهربانه مې بیا هم ستاسو دوست تاسو ملګری له یو نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. نو په دې هیله تاسو به خپل آنلاین کارو کې مصروف وئ او ځان ته به پیسې ګټئ. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې چې ویډیو باندې خبرې وکړو، تاسو نه کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره کوم یوټیوب چینل زما نه لایک کړئ. مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ګرانو ملګرو، په دې وروستیو کې زه بعضې میسیجونه له ملګرو نه ریسیف کوم. راته میسیجونه لیږي چې یعنې موږ ویډیوګانې ډکوو، ویډیوګانې د موږ ویو نه اخلي، څوک یې ګوري نه. یو ملګري خو ماته د خپل یو چینل لینک رالېږلی و، هغه تقریبا 20 دانې ویډیوګانې اپلوډ کړې وې، هغه هم دغه آنلاین ټریکس دا شیان یې ښودلي وو پکې. اما هر ویډیو یې 15 دقیقې 15 ویو 2 ویو حتی داسې ویډیو وه چې یو میاشت مخکې اپلوډ کړې وه، یو ویو نه وه اخیستې. نو دې لپاره که موږ تاسو چېرته ګوره په څه ته راشو، ګوګل ته سرچ وکړو چې څنګه موږ کولی شو خپل یوټیوب ویو زیات کړو. دوی خو ډېر زیات طریقې ښودلې. سمه ده، ګورئ که ورته ولیکم زه انګلیسي کې مترجمه. ګورئ ما ورته ولیکل چې څنګه موږ کولی شو د یوټیوب د چینل دغه ویوز زیات کړو. دلته ګوره دوی خو ډېر طریقې درته ښودلې دي. اما اول ګوره ما په نورو ویډیوګانو کې خپل تاسو ته ویلي دي چې تاسو کولی شئ کوم ویډیو چې جوړوئ تاسو په دې کې کولی شئ هغه موضوع چې تاسو انتخابوئ هغه باره کې ډېر ښه او ډېر مفصل او ډېر دقیق معلومات ورکوئ. سمه ده، دې کې تاسو څه کېږي چې خلک یعنې مجبوره کېږي چې تاسو ویډیو وګورئ. که تاسو ویډیو که چېرې داسې ویډیو وي چې معلومات مو دقیق نه وي، معلومات مو مکمل نه وي، نو خلک څه کوي چې په تاسو باندې باور یې کمیږي او تاسو ویډیوګانې نه ګورئ. سمه ده، نو بیا هم بعضې وخت داسې شي چې واقعا ما د هغه ملګري ویډیوګانې وکتې، ویډیوګانو کې معلومات ډېر ښه و، ډېر خوندور معلومات یې و، اما څه و چې بدبختانه هغه ویو نه اخیسته. نو دې لپاره که تاسو ګوره چېرته یوټیوب کې راشئ، ګوره ما تاسو ته ویل چې ډېر مختلف طریقې درته ښودلي، یو شی بل شی وکړئ که نه، چې ډېر خلاصه ډېر زیات طریقې ښودلي. نو زه چې کوم اسانه طریقه تاسو ته وایم هغه دغه ده چې باید موږ او تاسو یو بل سره کومک وکړو، یو بل سره مرسته وکړو تر څو موږ یو کامیاب یوټیوبر شو. یو دفعه که موږ او تاسو کامیاب شو، یو دفعه که موږ او تاسو مشهور شو، نو تاسو مطمئن اوسئ چې تاسو خپله ویو اخلئ. اوس د ما یوټیوب چینل زه داسې نه وایم چې ما یوټیوب چینل یعنې ډېر مشهور یم یا ډېر کامیابه دی، اما بیا هم تر ډېرو ښه دی، تر ډېرو زه ښه یم. زه داسې ورځ راځي چې یوه ورځ کې 1000 ویوز اخلم. 1000 ویوز یعنې ډېر زیات شی دی په اوس وخت کې. یعنې زه داسې ورځ راځي چې زه په یو ورځ کې 100 تر 150 سبسکرایبره پورې راځي. دا هره ورځ نه وي، البته بعضې ورځ داسې وي چې 100 تر 150 سبسکرایبر اخلم. که نه زه نارملي هره ورځ 10 سبسکرایبر اخلم او 500 400 600 ویوز اخلم. بعضې ورځ داسې راځي چې 1000 ویوز هم اخلم کله چې زه نوې ویډیو ورته اپلوډوم. یعنې دا اوس دې لپاره موږ او تاسو راځو، دې لپاره که نه دا خو ما چینل باره کې ما خبرې وکړې، دې ته راځو چې دې ته موږ او تاسو باید څه وکړو. ګورئ ما دلته یو ګروپ جوړ کړی په یوټیوب چینل فیسبوک کې یو ګروپ مې جوړ کړی، هغه دلته ګوره ما تاسو ته په اول پوسټ کې پین کړی دی. ګوره په نامه د افغان یوټیوبرز هیر. ګورئ دې ګروپ فایده څه ده؟ اول خو دا ګروپ ما داسې جوړ کړی، تاسو که چېرته دا جوین ووایئ تاسو اتومات دلته جوین کېږي، زما پروفایل ته ضرورت نشته. سمه ده، تاسو اتومات کولی شئ دا چینل څه کوئ جوین کوئ، دا وخت دا ګروپ جوین کوئ. نو دلته موږ او تاسو ګوره که فرض که تاسو دې ګروپ ته راشئ، ګورئ دې ګروپ ته که تاسو دلته راشئ، ګوره تاسو خوبي څه شی ده، تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل لینک دلته شیر کړئ. لینک چې شیر کړه موږ او تاسو به یو بل سره څه کوو، یو بل سره به غلطي نه کوو، یو د بل ویډیوګانې به ګورو، ویو به یې ګورو چې ویو زیات شي، او بل به څه کوو بخښنه غواړم، بل به څه کوو چې بل به یو بل یوټیوب چینل سبسکرایب کوو. که چېرې ګورئ که 100 نفره فرض کړه د یو نوی ویډیو چې څوک اپلوډ کړي، که 100 نفره ویو واخلي، ګوره که 4 دقیقو دپاره موږ تاسو واخلو، یو خو هغه ته 100 ویوز کېږي، بل دغه 100 ضرب د 400 کوي، ګوره ډېر زیات هغه واچ ټایم ورته کېږي. او که 100 نفره د یو ملګري د یو خپل هېوادوال که نه د خپل یو افغان چینل سبسکرایب کړي، همدغسې که 10 ځلې هغه دلته ویډیو واچوي، لینک واچوي، فرض کړه که 1000 نفره سبسکرایب کړي، د هغه 1000 نفره سبسکرایبر پوره کېږي. او که 1000 نفر یې 4 دقیقې وګوري، تاسو فکر وکړئ چې ډېر ساعت واچ ټایم یې کېږي. سمه ده، دې سره څه کېږي، دې سره هماغه د موږ تاسو د ملګري ویډیوګانې څه کېږي یا چینل یې څه کېږي کامیابېږي. یو دفعه چینل کامیاب شي هغه نه بعد بیا مشکل نشته، یو دفعه چینل کامیاب شي په خپله هغه ویوز اخلي. نو ګران ملګري، ما د دې ویډیو مقصد دا دی
چې راځئ موږ تاسو له یو بل سره کومک وکړو، رښتینی کومک وکړو. داسې نه چې فرض کړئ یو ملګری موږ تاسو لینک شیر کړي، هغه موږ تاسو ونه ګورو. نو ما دغه سلا وه ټولو ملګرو ته، کوم ملګري چې ما ته میسج کوي چې تاسو دغه ما ګروپ جوین کړئ. که چیرې تاسو کوم ګروپ لرئ چې هغه یعنې آنلاین لرنینګز باره کې وي، آنلاین پیسو ګټلو باره کې، ما خیر دی ما هغه ته انوایټ کړئ، زه خپل هغه درته جوین کوم، زه له تاسو سره یو ځای کېږم، زه تاسو چینل سبسکرایب کوم درته، زه تاسو چینل ویډیو درته ګورم ترڅو تاسو ویوز زیات شي، تاسو سبسکرایبر زیات شي. نو هغه ملګرو ته ما همدغه فقط یو وینا ده ورته چې تاسو ډېر زړه مه بایلئ، تاسو خیر دی کوشش وکئ، یو ورځ نه یو ورځ تاسو کامیابېږئ، یوټیوب چینل مو کامیابېږي. نو دا د ما د خوا نه ما یو وړوکی نظر و تاسو ته. نو په دې هیله چې تاسو خوښ شوی وي او راځئ له یو بل سره کومک وکړو دې فیسبوک د ګروپونو د لارې نه. نو په دې هیله چې ویډیو تاسو ته خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ ملګرو، د خدای په امان.